ژوند بې مزې دی جي دور د پیسې دی جي چا نه چې تپوس وکړې زړی زری زری دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د یوټیوب او د فیسبوک مرګچو نو مرګرو د خیر رواني اباسین ته او مرګری را سره دی دا د مرګچ میناس ته د یو غټ یوټیوبر دی خو د سکرین په پرده کړه دی نه راغلی خلکو ته او بل خبره دا ده چې دو مرګری نور دی غیر سره دی هغه کو شو سودا پسې سودا راخلی نو یار که چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لازمي لایک کړئ خامخا لایک کړئ او که پیج نه زمونږ ویډیو تاسو ګورئ نو خامخا زمونږ پیج در سره فالو کړئ او مرګرو سره ضرور شیر کړئ یار شیرینګ کوئ تاسو بالکل شیرینګ نه کوئ دې دا وګورئ خرچه مې کړې ده خرچه پوره په 10 روپۍ باندې زیره مې دا وګورئ خرچه مې یاره ډېره کمه ده پکې که نه هسې هغه ورښکاره کړې ده چې زیره هم په دغه کې اچولې ده د شاپر کې زیره ده دوکاندار ته مې داسې دي وایي دا زیره ده دا رقم که درویش یم دا هغه حساب دی. املټ ایریا ته د خیره راورسېدو د دې نه اپله دا پورې چې تاسو دا غر ګورئ که نه د دې غر نه اپله چې دی اباسین شروع کېږي ګله خو دې خوا ده که ګله دا ده ګله او د دې غر نه اپله چې دی اباسین دی او ډیم دی ورپسې پاکستان چې کوم غټ ډیم دی هغه ورپسې د دې نه اپله په ټوله دنیا کې دویم نمبر غټ ډیم چې دی په پاکستان کې دی او هغه دا دی چې زم نن د خیره ورولم ورته خو نږدې نه والله که وګورئ دومره سیکورټي ورته ولاړه ده نو ملګرو دلته ډېر خلک چکر له راځي دا وګورئ ښه دا موټر سایکل چې تاسو ډلې ډلې ګورئ دا ټول چکر ورته راغلي دي دلته چې څوک هم ګورئ چکر ته به راغلی او د هلکانو هم زړونه تنګ شوي وو هغه یو مېلمه پکې د بار نه راغلی دی هغه پکې مېلمه دی دا وګورئ دا ټول خلک چکر له راغلي دي ښه لاندې که تاسو ګورئ موږ هم دغه ځای له ورځو د خیره یار داسې شین غونډه کې چمن کې ودرېږه چې ځای ښکلی مزېداري که دلته نږدې ودرېږې دغه ځای لا ټیک دی د ټولو ډیم ته موږ ته اجازت نشته چې سړی ډیم تلته موږ ورشو لکه مقصد د هغې تر ډېره ځای ته سیکورټي ولاړه ده دلته دا وګورئ دې ځای کې ته هغه اوبه چې لکه مقصد هغه کمې راغلي که نه بیخي لږې لږې هغه سورو مورو کې راوتي نو هغه راغلي دغه دې ځای نه اپله جمع شي کوم ځای کې سیب کې خو موږ هم سیند کې خو موږ هم پلار او زوی خبرې کوي پلار او زوی دواړه سیند ته راغلي دي موږ سیب کې اوس ګاډی موټر سیب ګټې مټې ته نه وغورځوئ لږې وړې وړې ګټې دي پکې دا به ترې وغورځوو که نه ملګرو دا یو ضروري پیغام پکې ګوره ښه دا واورئ که نه زموږ نه مخکې چې دلته کې څه کسان راغلي وو دلته کې چرګ مرګ او چکن یې صفا کړو دغه ځای کې دې ته وګورئ صحیح ده ګندونه مندونه ټول دغه ځای کې وغورځول او ډاړ په خپله مخه دا وګورئ نو لکه دې شاپرو ته وګورئ تاسو نو باید دا زمونږ خپله ذمهواري وګڼو چې مقصد مونږ چې دی چکن صفا کړو یا ټماټر پیاز صفا کړو او هغه ځای واپس صفایي وکړو نو مهرباني وکړئ ملګرو د دې خبرو ډېر زیات خیال وساتئ صحیح ده دا نه یم چې زه ملا صاحب یم یاره زه ډېر داسې ښه سړی یم خو هسې مقصد خبره وه اوس مې رایاده شوه دې ځای کې دا صفایي م کوله موږ چېرې دا یو پیغام پرېږدو دې خپلو ملګرو ته صحیح ده لکه شی کټ که مړه ته څه دغه کې تېره کول دې شروع کړي دي داسې خو نه دا خیال چې تاسو په پسه چاړه موږ له سلاد کټ کېده ملګرو شي پسې اور نه کمېږي بس پته نه لګي چې څه به حالي پرېږده نه کمېږي دا تېز خرې پرېږده بس مې چېړه ما بالکل مه چېړه ژوند بې مزې دی جي دور د پیسې دی جي چا نه چې تپوس وکړې زړی زری زری دی جي زما خو والله که زری زری والله د خلکو زری زری د خلکو به زری زری که دا کوم حالات دي د پاکستان کې ستا روغ زړه دی کاروبار په لحاظ ته ښایي بس هغه پرېږده هغه بېله خبره داسې کار دی چې تاسو ته پکې د روش جوړولو چاله مخې وښه موږ ته خپله نه راځي خو چې پوه کړو مزېداري صحیح ده داسې کار دی چې چکن به واچې الو به واچې دې خوا ګور راشه وې وله دا دې کې چکن دی او الو دی صحیح ده اوږه مې پکې واچوله ادرک مې پکې واچو یو به پکې دا مرچکې ولي شمله مرچ دا به ټول هر څه کوکر ته ولي اوږه به پکې کیلو چکن دی ورسره نیم کیلو ورسره چې دی غوړي شو صحیح ده یو پکې شمله مرچ شو او یو څلور پکې چې دی یا 15 الوګان شو او پیازو پیاز دې کې نه استعمالېږي روز دا پکې شو دا سپیشل مساله ده دا ګرمه سره جوړه شوې ده ګرمه مساله ده نه دا ګرمه نه ده صرف کورکمان دی زیره ده او دانیا ده بس نور هیڅ نه دانې دي ها توله ارسه مرته وشته میکس بالکل
او بس به اور بل کو ورته 15 منټ به دې ته انتظار کوو 15 منټ بعد چلو ګورې مرګرو د خیره اور سټارټ شو او بس ټیم ته کېښودو چې د ونه غورځېږي چې په بله لانجه وانه چې تم نه غورځېږي ورته پې بیا به وایي چې پروګرام وړ گیا پروګرام نه یې وړ گیا ګوره چاپېره ښکلي ښکلي خلک ناست دي پکې ښه ښه ځوانان پکې ناست راغلي دي یو خبره وکړم مرګرو د دې دغه یو سیټ تکه چکن او دا لوی بل سیټ تکه دا لوی ځان لسوري صحیح ده پوه شوې صحیح ده ډسپوزیبل لاوالی ورسره